السلام علیکم زما ګرانو عزتمندو لیدونکو کتونکو اوریدونکو خبره ده د فلمي ستوري نن د سره د یو داسې فلم سټار خبره کومه چې تر اوسه پورې به چا هم د دې فلم سټار باره کې تاسو له د څه قسمه معلومات نه درکړي ځکه چې ما سره نو چې ما کله کتاب لیکلو په پښتو فلم او 3 کاله ګرځېدلی ما نو د دې اداکار ما هیڅ درک نو لګولې صرف بیدار بخت الله پاکو بخي عزیز جهانگیری صاحب د خدای پاک ژوندې لري هغه نه مې تپوس کړی و هغه راته وویل بلکې هغه راته په خپله انټرویو کې وویل چې علم خان یو اداکار و چې د هغه دومره ښه تعلق و زموږ سره چې هغه وصیت کړی و چې ما به د بیدار بخت سره ښه وي نو خخ هم د بیدار بخت سره شو دغه ارمان یې خدای پاک پوره کړو علم خان د ډېرو پښتو فلمونو ما چې کوم نمونه واورېدل ټوپک زما قانون په هغې کې دته د هیرو رول ورکړی شوی و بدر صاحب بیمار و او چې کله بدر صاحب خوش نو هغه بیا هیرو راغی او دی پکې د نعمت صاحب زوی راغی بیا درشل فلم کې وایي چې پولیس انسپکټر او دشمن کاکا کې د نعمت صاحب د زوی کردار کړی اشنا فلم کې د بدر منیر د پلار کردار کړی او شک د اردو فلمو دشمن کاکا او شک کنه نو دا اردو او پښتو دغه شان مجرم کې د ډاکو وي پلان کې یو ورکوټې غوندې کردار خو ډېر مزیدار و د پښتون توره کې د نعمت د زوی کردار کړی دی بدعمله فلم کې پولیس انسپکټر او ناوی د شپې کې مو چې ورکوټې غوندې کردار کړی او دغه شان انجام کې د بیدار بخت ضرور وي ډېر فلمونه یې کړي دي خو چې کله د فلمونو دا معیار لږ پرېوتو نو دی ښاغلي په فلم کې کار پرېښو علم خان څوک او د کوم ځای دی په دې هکله را سره یو خوا را سره وراره ناست دی بل خوا را سره یو ګاونډي دی یا خپل دی چې ډېر معلومات د هغوی په باب له لري سلامونه شاه بخروان صاحب څنګه یې ښه د کوم ځای تاسو د سیدو شریف د سیدو شریف یې خبره د علم خان ده علم خان څوک و علم خان د دې سیدو اوسېدونکی و نو په هغه وخت کې زه د 15 کالو وم د تاسو نه مشر و د زمانه ډېر مشر و او په دې ودود سکول کې یو ډرامه نشر شوې وه چې نوم یې نامراده شاهده و نامراده شاهده هغه داسې د جنکو په سکول کې هم نشر شوې وه او په ودود عیل کې هم نشر شوې وه تقریبا زه په هغه وخت کې د 15 کالو وم اوس خو زما عمر 65 سال دی او نور علم خان چې و هغه داسې یو کس و لکه من خلک چې په حجره کې کینو او پوخ هغه نه هغه د حجرو هغه مجلسونه به او هغه ناسته پاسته به وه هغې سره د هغه د تعلق و کله چې دا شاهده ډرامه د هغه کامیابه شوه نو د هغې نه بعد دی بیا ښکته لاړو داسې ډېرو فلمونو په پښتو فلمونو کې هغه کار کړی دی لکه په احسان فلم کې چې و نو په احسان فلم کې هغه انسپکټر و احسان کې په ټوپک زما قانون کې چې و نو هغه د انګریز دغه ادا کړی او په پښتون توره کې چې و نو د نعمت سر حدیث و داسې په اشنا فلم کې چې و نو په اشنا فلم کې د بیدار بخت او د بدر د پلار و داسې ډېر فلمونه خو پخواني فلمونه چې و کوم بلیک اینډ وایټ و په هغې کې هغه کار کړی کله نا کله به داسې چېرته په مودو پس سیدو شریف ته به راغی د دو کره او نور لکه په داسې رنګین فلمونو کې هغه نه دی راغلی نور هغه له خدای پاک وجود او خدای پاک ولا ښایسته سړی و او لکه ډېر ښایسته بني ادم او هلک و او الله دې وبخي اوس د بخانې شو او نور په اخره باندې راخوا زما سره داسې سالپاز نشته چې زه تاسو ته ووایم چې ډېره مننه دا وراري را سره ناست دی نو که تاسو خوښئ ده سره به څو خبرې وکړو علم خان د والد صاحب څه نامه وه زما د نکاح معمبر نوم دی معمبر خان څو وروڼه علم خان دي یو ستاسو والد صاحب و زما مشر تره چې دی کرم بابو صاحب ټولو مشر د علم خان نه مشر دی بیا پسې ورپسې زموږ علم خان تره و چې هغه په دغه تخلص شو هغه شیری و په شیری مشهور و په سوات کې شیری باندې علم خان اور په شیری
دا ولې شیرې به ورته ولې وي؟ نو خلکو خوښوو جي او ډېر زیات دغه شوقیان او ملګري او اشنا یو چې سوات ته به راغی نو لکه د هغه د لیدو لپاره به ډېر زیات خوشحالېدو. نو اکثر چې به زموږ کره راغی نو یو ورځ نیمه به یې تېره کړه خو ټول ملګري به زه راتلو نو چا به ته زموږ سره شپې له لاړ شه چا به ته زموږ سره نو اکثر به زیات موږ ته هم نه پاتې کوو. دغه زیات وخت دا د مومبر کاکا څو زامنو نور د دې نه یو ستاسو والد صاحب او یو علم خان و دې په سیم نمبر و؟ علم خان په دویم نمبر و. زما مشر تره چې کوم دی کرم د سینټر د سیدو هسپتال نه ریټایر دی او کرم بابو صاحب. بیا بابس ورپسې زموږ د علم خان تره و. بیا بخت کرم دی. بیا زما والد صاحب دی بخت افسر و. بیا واپسې انور دی پولیس نه ریټایر. زما والد صاحب پولیس نه ریټایر دی. او بیا رشید د ټولو کشر چې هغه د حسین قریشي پیژني او اوس وفات شوی دی الله دې وبخي. بس زما له دوه ترګان پکې وفات شوي دي او مشر تره مې کرم بابو صاحب د خیره الله دې وله روغ ژوند ورکړي ژوندی دی. واده نه و کړی د علم خان؟ او جی واده خو یې نه و کړی جي. ولې؟ واده سره یې څه دلچسپي پکې نه لرله. مونږ ورته زما پلار و زموږ ترونه کرم بابو صاحب اول دې څه د رښتې کوشش هم کوو په خپلو خپلوانو کې. و ده وی چې زما د شته بچي ډېر دي. زما مشر د تره زوی سجاد فواد او د هغه زموږ نه مشرانو نو ډېر زیات په د خوشحالېدو چې زما د الواد شته دا هم زما بچي دي او د واده سره څه شوق نه و جي واده شوق نه. اورېدلې مې و ما څنګه ذکر وکړو چې دی په ماسره کې په ابتباد کې خښ دی که نه بدر د ماته عزیز ځانګیري صاحب ویلي او جی دغه خپل د خواهش و جي وصیت یې پرېښودی او چې ما به هلته وسپارئ او ما چې له حد ته ګوځئ نو زما ورېرونه زما بچي دي یا به راځي ما به هغه له حد ته ګوځئ. نو زما مشر د تره زوی سجاد صاحب بیجان چې دی او فواد دلی او په خپل لاس وسپارلی دی او دا د هغه وصیت و. دا په مانسیره کې؟ او جی او د کله وفات شوی دی تاریخ ته یاد دی؟ تاریخ خو رانه یاد دی جي وخت کېږي. او جی وجه څه وه د وفات؟ بیمار شو اکسیډنټ شو؟ دی بیماري شوی جي او د هغې نه پس بیا الله تعالی ول صحت هم ورکړ او ښه شوی خط خوالي طرف ته روان و. بیا ناڅاپه بس الله تعالی مقرره بوله ده به دغه عمر و دنیا باندې دغه ساعت و نو بیا یې بیماري ډېره زیاته دغه طرف ته لاړه د هغې سره بیا کمزوری شو. دی چې بیمار نو هلته ای سره و؟ بیمار شو هلته و جي نو زموږ سره ملاقات شو بیماری نه مخکې. نو بیماری په دې دوران کې زما مشر تره زوی سجاد ابو الاخوال تلو ملاقات ورسره کړی دی د هسپتال نه مخکې ورسره هم میلاو شوی دی. بیا هلته چې د چا ځای کې وفات شوی دی نو هغو ته هم بچی ویلی و هغو سره یې بزنس و بهر ملکونو ته به تلو داسې مختلف د انټیک سامان او دا به وړل راوړل نو فلمونو نه چې کله ځان سیټ کړو نو د هغې نه پسې بیا بهر ملک ته به یې ځانه د خپل انټیک سامان ایرې میرې دا د دې بیپار به یې کوو جي. او جی فلم یې ولې پرېښو او اخري فلم یې ستا په خیال کوم یو به و؟ یاره جي فلمونو نه خو ځکه سیټه شو جي چې بیا کم وخت کې چې د هغو په وخت کې د فلمونو دغه و نو هغه ډېر د عزت او ډېر ښکلی وخت ایستی و او ډېر ښکلي فلمونه مطلبي و لکه سړي به عبرت اخیستو او بیا په اخر کې داسې دغه راغی چې لکه د فلم هم څه دغه ویلي و نه وه لکه کردار به پکې اکثر داسې و د کسانو چې د هغې نه نن سبا معاشره هم متاثره شوې ده او زیاتتر ینګ جنریشن چې کوم زمونږ دی جو هغه هم پاشۍ طرف ته دغې طرف ته دي هغه چې په کوم وخت کې فلمونو کې کار کړی نو بدر منیر و اصف خان او زما تره دغه کوم ښه اداکاران چې وو ښکلی ښه د عزت واخیستی دی او ډېر ښکلي فلمونه یې کړي لکه مثال پروت دی د وسه پورې په تاریخ کې چې داسې غلط رول یا داسې دغه یې نه دی کړی نو خلکو به ډېر زیات خوښه و. ستاسو په خیال به د ده د زیږون نیټه څه وه یعنې د پیدایش تاریخ به څه و کال به درته یادي؟ یاره جي ستاسو د والد صاحب نه مشر و؟ زما د والد صاحب نه خو ډېر مشهور و جي زما د بل تره د ما د والد صاحب نه بیا بل تره دی بخت کرم د هغه نه هم مشهور و جي. او جي زما چې دی مشر تره چې کوم دی کرم بابو صاحب دی جي د هغه نه دی کشر و. ابه د څونه مودې وي؟ د هغه به یي جي دغه 70-75 سال خواوشا به یي جي 80 د بقا به یي جي اتیو او 70 او 75 او 80
نو نه د 75 نه ببره دی جی لکه 80 د قابو لکه دا اتیاو کالو شو ورپسې دیو ورپسې زما تر وجه علم خان او جا به کلی ته چرالو فلم کې کار کول پښتنو د پاره یو مایوب خبره وکنه نو هغه وخت د والد سیب ژوندې وستانی ک په دې وته شور شغرب خونو کړي نو زیات تر بو دا هغه مونږ خو نو زما د والد سیب د خبره د خپلې چې هغه بو ډېر زیات قاریدو او بس دا قار د وجنه مشرانو جو دا غي د وجنه بده اکثر خپه شو نو د فلمونو خپل شوق یو دغه ود نه قلریدو نو هغه د وجنه به زماني که خو تقاریدو بسکیدو بو اکثر زما د ترګانو خبرګانو خو نو تاسو چې په خپل د خپل تر فلم کتلې دي او جما ولډي فلمونه کتلې مثلا نو اخرنه فلم دغه بدعمل مولیات د امډیر په شو بدعمل کې څه کردارو بدعمل کې انسپکټر رول کړی دی چې اسف خان بګي بدعمل او اب کې یو جوارګری او قسم مثال پرې خو دی چې لګا جواری ډیر خراب شي دی عبرت لپاره نو ډیر خولي فلمونه مخکي دا غو د وخت ډیر خولي تاریخي فلمونه وي او ډیر مننه ملګرو دا د یو فلمي اداکار علم خان د ژوند او د فن پاک لمون خبرو کا یو وار بیا به دغه خبره تکرار کوم چې دا ویډیو صرف او صرف د هغه چا د پاره دا چې فلم خوخی پښتو فلم یو که د اردوی چې د چا فلم نی خوخ او بیا وروسته نیوکې کوي نو د دې نه مخکې په یو ویډیو کې ما خبره کړې وه چې هغه ملګري دي د کتو تکلیف نه کوي د دې ویډیو چې د هغه فلم نی خوښ او بیا په کمنټ کې د یو اداکار په هکله یا ما ته نصیحت که نه چې دا ښه کار نه دی یا مثال خبره ده که نه نو دا سرټیفیکیټ به مونږ سره نه د جنت شته او نه د دوزخ یو انسان سره نشته دا الله ته پته ده چې څوک به خدای پاک بخي او څوک به خدای پاک مونږه دینی پروګرامونه هم ډیر دي عالمان هم راځي په دې نیټ باندې چې د چا کم پروګرام خوښي هغه ګوري چې د چا د فلم سره مینه نه وي نو هغې سره ډېر معذرت سره دا خبره کوم چې هغې دي دغه ویډیو نه ګوري ځان دې نه ګناهګاروي چې بیا ما ته هم کمنټ کوي او ما هم ګناهګاروي او نو هغې ته بیا خواست کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دا صرف او صرف هغه چا دپاره ده چې ځان خبرول غواړي فلم نه فلم انډسټري په پاکستان کې ډېره لویه انډسټري وه بیا د پښتو ښه فلمونه هم جوړ شوي دي خراب هم جوړ شوي زه هغه ښو ته هم ښه نه ویم او خرابو ته هم ښه نه ویم ما په خپله نه دي کتلي ډېر فلمونه دا کوم اداکار باندې چې کومه خبره وشوه نو ما بس صحیح کړی دی لږ دا راته نه شي یاد چې په کم فلم کې زما کار چونکې تحقیق دی څېړنه ده او زما څېړنه یوازې په فلم نه ده روانه زما څېړنه ما اوس په پښتنو مشاهیرو په خامي اتلانو باندې هم سرته ورسوله انشاءالله ډېر زر به یو کتاب ستاسو په وړاندې وي د دې نه علاوه نور موضوعات دي چونکې زما خوښ تاریخ دی او دا کار زه ځکه کوم چې دا په تاریخ کې راځي تاسو به خاطر زما په خبره نه درنوئ مهرباني وکړئ چې کله یو سړی سوچ دی کوي چې زه چاته کمنټ کوم او بده خبره کوم نو د دې به سا سر په هغه کېږي نو که دغه بده خبره څوک تا ته وکړي نو ته به خفه کېږي او که نه تمه لرم چې زما هغه ملګري به په دې نه خفه کېږي دا ویډیوګانې تاسو دپاره جوړم چې د چا خوښې وي هغې دپاره جوړم چې د چا ناخوښې هغې دپاره نه دي هغې نه بښنه غواړم او چې څوک موږ سره خپل کلتور سره یا فلم سره یا سندرو سره یا د فنکارانو سره مینه کوي نو د هغې بیا ډېره ډېره مننه کوم د الله په امان